ورحمة الله وبركاته. قدرمنو کتونکو د علمی دورې نه پس یو زیری در سره شریکوم ټولو ملګرو سره چې کوم خاص کر په دې علمی دوره کې موږ سره شریک شوي وو. هغه زیری دا دی چې د ډېر وخت نه وروستو منصتو ته چې کوم د تا اکیډمي ده اصل کې په عربي ژبه کې ده او دا مختلفو ژبو ته ترجمه شوې ده. نو دغه اکیډمي الحمدلله مونږه ترجمه کړې ده ما او شیخ صاحب عبدالرحیم او په اسانه پښتو کې او په مزیدار الفاظو سره. نو تاسو هر یو کولی شي چې په دغه اکیډمي کې خپله داخله وکړئ، د خپلو بچو داخله وکړئ. او په دې اکیډمي کې داسې مختصر کورسونه دي د مونځ باره کې، د زکات باره کې، د حج باره کې، یعنې د عباداتو چې کوم مسایل دي ضروري او هم او دا اکیډمي جوړه کړې ده د سعودي عرب دکتورانو چې کوم معروف او مشهور او هغه دکتوران دي چې هغه په علم کې پاخه دي. نو دغه خلکو دا اکیډمي جوړه کړې ده او بیا مختلفو ژبو ته ترجمه شوې ده او دا مونږ الحمدلله ترجمه کړې ده ما او شیخ صاحب. نو اوس راته شیخ صاحب ویله نو دا د یو زیری خبره ده چې ملګرو ته دا اعلان وکړه چې په دې اکیډمي کې اوس یو مسابقه اعلان شوه او مسابقه دا ده چې دا کلنۍ مسابقه ده. نو په نورو ژبو کې هم ده او په پښتو ژبه کې هم ده او زموږ کار خو د پښتنو سره دی. نو پښتنو ورونو او خویندو دا ستاسو لپاره یو موقع ده. نو په دې مسابقه کې چې دا کوم کلنۍ سیالي او مسابقه ده په دې کې شرکت وکړئ او اسانه باندې تاسو شرکت کولی شئ چې صرف ستاسو جیمیل. نو هغه لینک باندې به کلیک وکړئ. زه لینک دلته تاسو ته کمنټ کې پرېږدم او په مجموعاتو کې چې کوم زمونږ د علمي دورې مجموعه ده نو په هغې کې به تاسو سره لینک پرېږدو. تاسو به صرف په هغه لینک باندې کلیک وکړئ، تاسو له به خپل جیمیل راشي، هغه جیمیل باندې به تاسو دننه شئ دې اکیډمي ته، منصې ته، او د هغې نه وروسته به په اسانه پښتو کې لیکلی شوي دي هدایت تاسو ته چې تاسو څه وکړئ. نو هلته به تاسو ورشئ او هغه چې کوم مطلوب دي تاسو نه هغه د سوالونو جوابات به وکړئ او هغه درسونه به واخلئ. د هغې نه وروستو به تاسو چې په کم جیمیل باندې دننه شوي نو په هغه جیمیل باندې به بیا تاسو سره رابطه کېږي او دا د خوشحالۍ خبره ده چې په اخره کې تاسو ته ښه قیمتي جوایز هم میلاویږي د مکتب الربوي د طرف نه، د ربوي مکتب د طرف نه به تاسو ته قیمتي جوایز میلاویږي. خو احتیاط وکئ چې په کم جیمیل دننه شوي په همغه جیمیل به بیا تاسو سره رابطه کېږي. نو تاسو د جیمیل تاکید وکئ او د نورو ملګرو سره هم دا پیغام مخکې نشر کئ. بارک الله فیکم.